یو یو ترانه وړي زمونږ د سر سړي مرګیا اخ څنګه دې جدا کړو د سنگر سړي مرګیا اخ څنګه دې جدا کړو د سنگر سړي مرګیا یو یو ترانه وړي زمونږ د سر سړي مرګیا اخ څنګه دې جدا کړو د سنگر سړي مرګیا اخ څنګه دې جدا کړو د سنگر سړي مرګیا شاهد محمد داود مزمل ستر هستی وا شاهد محمد داود مزمل ستر هستی وا تر خاورو دې کړو لاندې د زړو سر سړي مرګیا تر خاورو دې کړو لاندې د زړو سر سړي مرګیا یو یو ترانه وړي زمونږ د سر سړي مرګیا اخ څنګه دې جدا کړو د سنگر سړي مرګیا اخ څنګه دې جدا کړو د سنگر سړي مرګیا غمونه اندېښنې دې څومره دروند جانان غمدان غمونه اندېښنې دې څومره دروند جانان غمدان راړنګ شو خدایا بیا د غیرت غر سړي مرګیا راړنګ شو خدایا بیا د غیرت غر سړي مرګیا یو یو ترانه وړي زمونږ د سر سړي مرګیا اخ څنګه دې جدا کړو د سنگر سړي مرګیا اخ څنګه دې جدا کړو د سنگر سړي مرګیا دا وخت یو ستر اتل و ګران شاهد مزمل نشتا دا وخت یو ستر اتل و ګران شاهد مزمل نشتا اوس ګور پسې ژاړي لر او بر سړي مرګیا اوس ګور پسې ژاړي لر او بر سړي مرګیا یو یو ترانه وړي زمونږ د سر سړي مرګیا اخ څنګه دې جدا کړو د سنگر سړي مرګیا اخ څنګه دې جدا کړو د سنگر سړي مرګیا غازی و بهادر و د دشمن مخته اجلو غازی و بهادر و دشمن مخته ستر اجلو پاڅه ارمان جدا شو د منبر سړي مرګیا پاڅه ارمان جدا شو د منبر سړي مرګیا یو یو ترانه وړي زمونږ د سر سړي مرګیا اخ څنګه دې جدا کړو د سنگر سړي مرګیا اخ څنګه دې جدا کړو د سنگر سړي مرګیا طالب سوی دا څومره دې بې خوند زندګي شوا طالب سوی دا څومره دې بې خوند زندګي شوا تا وړي دې لا مونږ هشم لا ور سړي مرګیا تا وړي دې لا مونږ هشم لا ور سړي مرګیا یو یو ترانه وړي زمونږ د سر سړي مرګیا اخ څنګه دې جدا کړو د سنگر سړي مرګیا اخ څنګه دې جدا کړو د سنگر سړي مرګیا یو یو ترانه وړي زمونږ د سر سړي مرګیا اخ څنګه دې جدا کړو د سنگر سړي مرګیا اخ څنګه دې جدا کړو